سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. زه مینه افغان یم. د سالنګ تونل کې د تیلو ټانکر اورلګېدنې مرګ ژوبلې اړولې 25 ټپیان او 22 جسدونه راایستل شوي. د طالبانو حکومت د فوایدو عامې وزارت وایي په سالنګ کې د تیلو ټانکر د چپه کېدو او اورلګېدنې له امله لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان حمید الله مصباح د یکشنبې په ورځ ډسمبر په 13مه د لنډۍ 20مه ویلي چې دغه ټانکر تېره شپه د تخنیکي ستونزو له امله د سالنګ تونل کې دننه چپه شوی او تر هغه وروسته یې چاودنه کړې ده. ښاغلي مصباح زیاته کړې ده چې په یاده چاودنه کې 22 تنه وژل شوي او 24 تنه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دغه پیښې زیاتره قربانیان هغه مسافرین دي چې د ټانکر تر چاودنې سره هممهاله په تونل کې بند پاتې وو. د طالبانو حکومت فوایدو عامې وزارت ویان زیاته کړې چې اوس مهال د سالنګونو لویه لار د ترافیکو پر مخ بنده او په خبره یې له خلاصولو هڅې روانې دي. خیبر پښتونخوا کې 4 پاکستاني پولیس وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په لکي مروت سیمه کې د وسلوالو په یوه برید کې 4 پاکستاني پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دغه برید پرون د لکي مروت سیمې د نورنګ په نوم د پولیسو پر پوستې باندې شوی دی. تر دې دمه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې چې پاکستاني طالبانو له حکومت سره د اوربند ماتولو اعلان کړی، د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. د طالبانو حکومت دفاع وزارت په کابل کې د افغان انجنیرانو لخوا د 2 پوځي الوتکو د ترمیم او فعالولو خبر ورکړی دی. یاد وزارت نن یکشنبه د ډسمبر 13مه د لنډۍ 20مه په یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه MI-35 او C-208 ډوله طیارې د تخنیکي ټیمونو لخوا بیا ترمیم او الوتنې ته چمتو شوي دي. طالبانو حکومت د دفاع وزارت په وینا د تخریب شوو طیارو بیرته فعالولو او ترمیم چارې د دغه وزارت د هوایي ځواک د انجنیرانو لخوا روانې دي. د افغانستان د تیلو حکومت د سقوط پر مهال د دغه هیواد په زیات شمېر الوتکې ګاونډیو هیوادونو ته انتقال شوي، خو یو شمېر چې په افغانستان کې پاتې وي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مخکې تخریب شوي وي. تر دې مخکې د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت یو جنرال محمد رادمنشن امریکا غږ ته ویلي و چې د تیر 2022 کال په اګست میاشت کې د افغانستان د پخواني حکومت د سقوط پر مهال د افغانستان د پخواني هوایي ځواک د 208 طیارو او هلیکوپټرو څخه شاوخوا 280 هلیکوپټر تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوي او څه باندې 100 طیارې او هلیکوپټرې په افغانستان کې پاتې شوي دي. د هغې له ډلې 20 طیارې او هلیکوپټرې څه ناڅه فعالې وې او پاتې نورې ترمیم ته اړتیا لرله. کراچۍ کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي. پېښور کې مخکني افغان قونسل عبدالحمید جلیلي ویلي یوازې په کراچۍ زندان کې 1980 افغانان زنداني دي چې تر ټولو کم عمر یې 3 میاشتنی ماشوم دی. د نوموړي په وینا په دې زندان کې زاړه هم شته او ځینې یې ناروغان هم دي. دغلته تازه د یو بل افغان بندي د مړینې خبر هم ورکړل شوی. عمران خان د پښتونخوا او پنجاب ایالتي پارلمانونو منحلوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې ایالتي پارلمانونه منحل کړي. د تحریک انصاف مشر او د پاکستان مخکني لومړي وزیر عمران خان دا خبر پرون ناوخته په لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ورکړ. خان غواړي په دې اقدام سره د شهباز شریف په مشرۍ د څو ګوندونو ګډ حکومت تر وخت مخکې ټاکنو ترسره کولو ته مجبور کړي. عمران خان د روان کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد تحریک په پایله کې د لومړي وزارت له څوکۍ لرې شو. هغه وروسته ادعا وکړه چې د عدم اعتماد تحریک د هغه پر خلاف بهرنۍ توطیه وه، په همدې کبله یې پر خپلو پلویانو د لاریونونو او اعتراضونو د پیلولو غږ وکړ. عمران خان وایي چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت دې ورسره تر وخت مخکې ټاکنو ته غاړه کېږدي، خو حکومت وایي چې د قانوني مودې تر بشپړولو پورې به هیڅ ډول ټاکنې ونه کړي. ویسټ وایي یوناما په افغانستان کې مهم کارونه ترسره کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ویسټ نن په یو ټویټ کې له واشنګټن څخه د یوناما د مشرې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د کتنې د هرکلي ترڅنګ دغه څرګندونې کړي او ویلي دي چې یوناما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات یې همغږي کوي، د بشري حقونو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده.
ګوتریش وایي په افغانستان کې جګړې او د طالبانو د مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي په افغانستان کې وسلواله نښتې زیاتې شوي او تر پخوا یې د طالبانو د مخالفانو فعالیت هم زور موندلی دی. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي راپور کې د امنیتي اوضاع څېړنه انټونیو ګوتریش په خپل 3 میاشتني راپور کې لیکي. په افغانستان کې د 2023 کال د اګست له 11مې د نومبر تر 14مې پورې 1578 پیښې ثبت شوي چې د تېر کال په پرتله 23% زیاتوالی ښیي. د انټونیو ګوتریش راپور چې د راتلونکي سه شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي ښیي چې تېرو 3 میاشتو د افغانستان دننه وسلوالې نښتې هم 22% زیاتې شوي، یعنې شمېر یې له 990 څخه 126 ته پورته شوی دی. دې راپور کې د هوایي بریدونو په شمېر کې هم زیاتوالی ښودل شوی او لیکي دا شمېر له 4 څخه 5 ته پورته شوی، خو د چاودېدونکو توکو چاودنې بیا او تورورونه بیا 52% راکم شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کابل، هرات او کندهار له ناامنۍ تر ټولو اغېزمن ولایتونه بلل شوي دي. د جګړه ییزو ګډو زده کړو له قومندانۍ څخه 88 تنه د پنجشیر ولایت ځوان جلب شوي مجاهدین فارغ شول. دفاع وزارت وایي د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ څخه د پنجشیر ولایت 88 تنه نوي جذب شوي ځوان مجاهدین د منځمهاله پوځي او عقیدتي زده کړو تر لاسه کولو وروسته نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د یادونې وړ ده چې دغه نوي جذب شوي ځوانان د پنجشیر ولایت څخه وو چې د خپل دین او هیواد د خدمت کولو لپاره یې په ډېره مینه او جذب نوم لیکنه کړې وه او همداراز په پای کې یادو فارغانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پر اسلامي امارت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت غځول شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي امارت پر وړاندې د بندیزونو د څار ډلې د ماموریت د غځولو په اړه رایه ورکړې او دغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب شوی دی. اسلامي امارت د بشري حقونو څخه د سرغړونې او د ځینو چارواکو د ګډوډۍ ریکارډ له امله د بندیزونو په لیست کې دی او دا بندیزونه د یوې ډلې لخوا څارل کیږي. که څه هم دغه ټیم ماموریت پای ته رسېدلی و، خو تېره جمعه د لومړۍ 25مه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په اکثریت رایو سره د 12 میاشتو لپاره وغځول شو. په بیان کې راغلي دا ټیم د دې شورا د 9مې مادې پر اساس جوړ او پر اسلامي امارت د اړوندو بنسټونو لخوا په افغانستان د سولې او ثبات د ګواښ په خاطر بندیزونه لګول شوي دي. بلخوا د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه په دې اړه بیا غبرګون نه دی ښودلی. درنو کتونکو، د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. د خدای په امان.